بونیر د بونیر تاریخ لکه مونږ ځو د مونږ به ډېر شاته ځو او ډېر شاته به ځکه ځو چې دلته کې زموږ سره داسې اثار شته چې د هغې نه دا معلومیږي چې په کوم به خلک په غارونو کې اوسېدله نو د هغې وخت کې هم دلته کې په بونیر کې ژوند جواک و او د هغې پته مونږ ته د سنګاو چې د بونیر او د مردان په پوله باندې پروت دی د هغې د غار د موندلې شوې اډوکو او د هغې وخت د لوښو نه لګي چې په هغې باندې ساینس پوهه لګیا دي هغه پې ریسرچ کوي او د هغه ډېر پخوا که تاسو هغه ریسرچز وګورئ د نه منلو خبره ده داسې وخت هغوی شوکي چې لکه په هغې وخت دا لوښي د هغې وخت دي بیا ورپسې که مونږ راځو نو دویم او غټ پارټ چې دی که نه نو هغه زمونږ سره دغه راځي د رام تخت راځي او رام تخت چې دی دا په علم کې دی او دغه رام تخت چې دی دا د هندوانو لپاره ډېر زیات مقدس دی او مقدس په دې دی چې دلته کې رام چندرجي یا راما چې ورته مونږ وایو او سیتا جي یا سیتا دې دواړو دلته کې 14 کاله خپل تېر کړي نو چې کوم د ویدونو نه معلومه خبره ده که نه نو دا د هغې دپاره ډېر زیات مقدس دی بیا که مونږ ورپسې راځو نو ورپسې زمونږ سره په مابڼ کې او د بونیر په خواوشا علاقو کې نور داسې کتبې شته چې په هغې باندې داسې سکرپټ لیکلي شوي دي چې هغه لا تر اوسه پورې دنیا نه کړي نو د دې خبرې مطلب دا شو که نه چې زمونږ سره داسې د هغې وخت نه دا خلک چې دی نو دا پوه هم و او چې کتبه یې لګوله کتبه به څوک لګي خو د دغه خبره وي چې څوک چېرته د روډ په غاړه یا د دغه په غاړه باندې نښې به یې پې یا به پې دی چې لکه دلته کې د چا کور دی څنګه چې د میټاني مانوسکرپټ کې چې لکه هغه کیکولې یا ښکلې چې څوک کس دی او هغه په هغې کتبه باندې دا لیکلي دي د هغې وخت چې نوم مې ښکلی دی او اس په سموم او کور ور مې په میټانۍ کې دی نو دغه کتبه د څه له لګولې وه دا د دې له لګولې وه چې دې لاره باندې څوک تېرېږي او هغه ته آسونه خرابېږي نو چې زما ځای ورته معلوم وي نو دا خلک دومره اډوانس و چې دوی د هغې وخت کې کتبې لګولي دي چې دا هم که د دې تاریخ د دې کتبو مونږ ګورو نو داسې تقریبا د عیسی علیه السلام نه 1500 د 800 کال نه واخله د 1500 کالو پورې پخوانۍ کتبې دي نو زمونږ سره دویم معلوم سیس چې دی نو هغه پروت چې دی هغه زمونږ سره کتبې دي چې د مابڼ په غره کې او ورسره دې غاړې ته په نورو د بونیر په خواوشا علاقو کې د کاټکلې پورې دا چې دي نو دا مونږ سره منتلي شوي دي نو بیا د سنسکرت د وختو زمونږ سره دلته کې په بونیر کې ډېر زیات نومونه شته او ډېر زیات ځایونه شته لکه فرض که سونیګرام مونږ واخلو نو سونیګرام د سرو زرو منډایۍ ته وایي اوس د سرو زرو منډایۍ مطلب دا دی چې دلته کې به د سرو زرو منډایي وه او د دغې سرو زرو منډایۍ کې چې به خلکو کم سره زر اخیستل یا خرڅول د دغه غونډ ایشیا خبره به مونږ وکړو چې په ایشیا کې دا معلومه لومبۍ د سرو زرو منډایي وه او دلته کې چې به کوم خلکو اخیستل خرڅول وکړو نو بیا باشکټې ته باشکټه ځکه وایي چې هلته کې به یې د دې خلکو نه ټیکس اخیستو نو باش ټیکس ته وي او کټه ځای ته وي نو باشکټه مطلب دا دی چې د ټیکس د اخیستلو ځای نو د ټیکس د اخیستلو ځای یې کم یو شو هغه یې باشکټه شوه بیا که مونږ په دغې وخت کې یا د دغې وخت په خواوشا کې مونږ د زرتش مذهب خبره کړو نو د زرتش یا د زرتشیانو په وخت کې یا دلته کې د زرتش کم وخت تېر شوی دی نو د هغې اثرات هم زموږ سره شته دی لکه فرض که مونږ ووایو چې سواړی لسوره دا چې دي که نه ناټیان دا زموږ سره د زرتش د وختو نومونه دي او د زرتشتي مذهب چې کوم دغه دی هغه په دې کې ډېر زیات هغه اثرات چې کوم دي هغه په دې کې ډېر زیات ښکاره دي بیا به مونږ راشو ګنداره تهذیب له نو زمونږ بونیر د ګنداره تهذیب یو لوی ارزښت لرونکې خطه وه او ځای و د هغې مونږ سره ښکاره ثبوت چې دی نو هغه دلته کې زمونږ سره د سکندر راتللی دي سکندر د کاما یا د دغه نه چې راځي که نه د کوپین نه نو دې د کاما نه د ګنداره تهذیب مشرانو ته سوال جواب تاسو زما سره دا خبره ومنئ مطلب دا دی چې زه دغې غاړې ته د روان یم چې جنګ ونشي او په کلاره باندې مونږ دغه ځای فتح کړو خو د ده سره ټول د ګنداره تهذیب چې څومره هم د هغې وخت مشرانو نو هغوی د ده سره لیدل کاتل ونه کړو ما سیوا د ټکسلا د مشر نه یا د ټکسلا مشر چې کوم و نو هغه لاړه هغه د ده سره هلته کې لیده کاته وکړو او خپل دغه چې کوم دی خپله بادشاهي چې کوم ده نو هغې ورته ډېره زیاته په کلاره باندې
تسلیم کړه. بیا دا سکندر لګي دی چې ګندهارا تهذیب ته راځي او دته یوازې دا نه چې ګندهارا تهذیب ته د خپله دغه ورته یوازې دغه نه کړه تسلیم نه کړه خپله بادشاهي، بلکې دته یې دا خبره وکړه چې د ګندهارا بره غاړې چې کومې دي لکه بونیر شو، سوات شو، دیر شو، باجوړ شو، دا ډېرې زیاتې څاروي دي. دلته کې د غم ډېر دی، دلته کې ورشوګانې هم ډېرې دي، خلک یې چې دی نو هغه هم ډېر زیات تکړه دی. نو دا سکندر داسې کار وکړو چې د په ګندهارا تهذیب باندې د دوو طرفو نه حملې کوشش وکړو. نیم خپل پوځ چې دی نو دی جنرال هیپسټیان ته حواله کړو او دی د په هغې سایډ باندې پشکلاوتي یا پشکلاوتي چې ورته وایي 400 ته راغی او هلته کې په 400 باندې حمله وکړه او دغه ځای چې دی نو هغه یې کابو کړو. او سکندر په خپله باندې د کونړ د سیند په غاړه باندې دې غاړې ته ګندهارا ته پیشرفت شروع کړو. خو بیا سکندر ته مخې ته په لاره باندې هم یو څو جنګونه کي او هغه جنګونه چې دي نو هغه هم کافي غټ جنګونه دي، هغه هم د ستاینې وړ دي. د کونړ د سیند په غاړه باندې په یو ځای کې د ده سره خلکو ډېره غټه جګړه وکړه او دومره غټه جګړه یې ورسره وکړه چې دی پکې ولګېد او د ده په بدل کې د سکندر پوځیانو دغه ټول ځای چې دی نو دی څه کو دی دغه ښار چې دی هغه یې وسوځه او خراب یې کړو، ټول خلک یې دغه له مړه کړو او بیا را روان شو د سوات په طرف باندې، یعنې دیر او سوات. زما سره چې خپل کوم معلومات دي هغه سره پکې زه شیر کوم چې ما کوم کتابونه کتل دي پای کې دا خبر هم لیکل چې چندرګوپ ماوریا چې کوم کنه نو دا د سوات ته سنډاکس نومي بادشاه زوی او په ایلم غره کې یا اورنس چې وته وي په اورنس غر کې اورنس د ایلم غر ته یونانیانو ویل. ځینې خلک چې دا د پیر سره غر دی او خو زیات خلک دا وي چې نه دا د پیر سره نه دا د ایلم غر دی. د دې ایلم غر کې ډېر غټ جنګ شوی دی، د هغې له رازو چې ایلم کې څه شوي دي. خو دې چندرګوپ ماوریا د ایلم په غره کې سکندر ته لارښودنه کړله، یعنې دته چې دا غر خو نو دا ورته چا ښوولی، دا ورته چندرګوپ ماوریا ښوولی. بیا جنرال هیپسټیان چې دی نو هغه د دغې جنګونو نه خبرېږي او خاص کر بیا دی په سوات کې د جنګونو نه خبرېږي چې یاره په سوات کې چې کوم پښتانه قبیلې اوسي چې په هغې کې سپینشیز کوم ته یوسفزي وي د یونانیانو د تاریخ د مخه او ګورینز او د دې نه علاوه اساکنیز چې کومې ته اشنغري وي. نو دا درې دغه چې قبیلې چې کومې دي نو د دې دریو قبیلو سره سکندر اعظم دلته کې جنګېږي. او بیا خاص کر که موږ د اورا یا د اوډیګرام خبره وکړو، په اوډیګرام کې د سکندر سره د ټول نه غټه نښته چې کوم ده نو هغه شوې ده. اولپکیر ولیکي که نه هغه وایي چې که موږ اورا ګورو نو موږ به اورا هم په بونیر کې لټو نه چې په سوات کې. اوس دا زیاتر خلکو ویل دي چې یاره اورا چې ده نو دا اوډیګرام دی، مې بي اوډیګرام وي هر دواړه یا هغې غاړې ته یا دې غاړې ته. خو اورا به موږ داسې واخلو چې اوډیګرام دی ځکه چې زیات یوناني سکالرز چې دي نو هغوی اورا چې دی هغه اوډیګرام په نښه کړی دی. خو اولپکیر دا لیکي چې موږ به ځکه دلته کې ګورو چې د امبولما او ورسره اورنوس نو اورنس غر او امبولما ښار، نو امبولما امبیلې ته ویل دی او اورنس هغې ایلم غر ته ویل دی. نو چې دا د دې په خوا و شا کې دی نو خوا و شا کې د دواړو خبرې ټیک کېدي شي. مې بي چې په بونیر کې څوک ګوري او پیدا شي نو هم ټیک ده که پخوانۍ دلته کې چېرته د یو کلي نومي. او د دې نه علاوه که مونږ دغه ته وګورو د سوات اوډیګرام ته وګورو نو دا هم د ایلم په هغې سر باندې پروت دی نو دا هم ټیک دی. خو دوی چې په اورا کې یا په اوډیګرام کې یو غټه نښته وشوه او غټ جنګ وشو. د دغې جنګ کې د یوسفزو مشر چې کوم دی نو هغه هم ووژلی شو یا د سپینشیز مشر چې کوم دی نو هغه ووژلی شو. د دې نه علاوه دوی د خپل مشر د بدل د اخیستو دپاره ښه په نره باندې جنګ وکړو او د دې نه علاوه سکندر اعظم د دې خلکو نه دومره متاثره شو چې د دې د نه وژلو پرېکړه یې وکړه چې یاره دوی نه وژنم. خو بیا ورسره غم دا و که دوی نږدې غره ته وخېږي او د هغې غاړې څه مزاحمت وکړي نو د دغې وجې نه یې دغه خلک چې دی نو پای کې زیاتتر خلک مړه کړو. بیا سکندر راځي بونیر ته د راتله کېږي. نو په بونیر کې د ټول نه اهم یوه خبره خو مونږ دا وکړه چې چندرګوپ موریا چې کوم دی نو دا هم مونږ به ورته په ساده ژبه کې دا ووایو چې زیات خلک لیکي چې دا هم زموږ سره د سنډاکس راجا سنډاکس چې دی د هغه زوی او د ایلم په غره کې به پاتې کېد. خو بونیری شو
بیا ورپسې زموږ سره د اورنس غره جګړه راځي. نو دا جګړه چې ده نو دا هم په یونان کې ډېره زیاته مشهوره ده، او دا په دې باندې مشهوره ده چې اورنس غره ته دا خلک ټول ور وختو او دې غر ته بره دویمه لار نه وه. نو سکندر دې ته د خطو څه چانسز نه و. نو بیا دې دا خبره د خپل پوځ راغونډ کو، خپل پوځ ته ووایي چې دلته کې د خاورو یو دویم غر جوړ کړي. دویم غر یې جوړ کړو، په هغې غره باندې دوی اورنس غر ته وختل. نو زیات تر تاریخ پوهان دغه غر چې دی نو دا د اورنس دا غر چې دی دا د ایلم غر ته وایي. اوس د ایلم غر چې دی نو په دې باندې ښه غټه نښته شوې وه او دغلته کې ډېرې زیاتې مور شوې وې. څه خلک دا وایي چې دا شاید چې د پیر سر غر وي، خو یونانیان لیکي چې دا د امبولیما نومې ښار په خوا کې وه، او امبولیما چې ده نو دا مونږ د ننني وخت امبیلې ته وایو. دا خو د بونیر کیسه شوه. د ګندهارا تهذیب او د بونیر نه سکندر څه وګړي. ټول نو لومبۍ خبره خو دا ده چې د دې ځای خلک په هغې وخت کې ښه مالدار. سکندر د نورو خزانو سره سره د دې علاقې نه 40,000 غوایان هم بوت. دلته کې د سکندر په واقعه کې د ټولو نه انټرسټینګ خبره او هغه دا چې د هغې نه زیات دلته کې زموږ د تاریخ پوهانو چا ورته خیال شته ده چا ورته نشته. هغه دا ده چې سکندر اعظم په ګندهارا تهذیب په دې برو طرفونو کې د داسې خلکو سره میلاو شوی دی چې هغې ته جیمناسوپټیز وي، او جیمناسوپسټ چې کوم دي نو دا ویل شي لوس لغړ خلک، یعنې دا هغه رسېدلي خلک وو چې دا به لوس لغړ ګرځېدله او دلته کې به وو میشته به. سکندر دا غوښته چې په دغې خلکو کې یو د ځان استاد یا لارښود جوړ کړي. دغې لوس لغړو بلاسپرانو یا لوس لغړ رسېدلو خلکو مشر چې کوم و ډارډمیس یا ډارډن، هغه خپلو ملګرو ته اجازت ورنه کړه چې دغه لارښودي دې وکړي، د سکندر مقدوني لارښودي دې وکړي. بل دا سکندر مقدوني چې دی دی چې دلته کې کله راغلی دی، د ټولو نه ناشنا خبره دا ده چې دی دلته کې د چا سره میلاو شوی دی، د هغو نه زیات متاثره دی. نو اپل سیټ ته یعنې افغانستان سیټ کې د پښتنو په سیمه باندې اپل سیټ ته دی د سارمن پوهانو نه چې هغه ډېر زیات دغه دي، یا سارامن ورته وي یا سارمن ورته وي، د هغې خلکو نه ډېر زیات متاثره شوی دی. او دلته په ګندهارا تهذیب کې دی د جیمناسوپټیز یا جیمناسوپسټ کوم و نو دی د هغه نه ډېر زیات متاثره شوی، او د دې جیمناسوپسټ نه خو دی دومره متاثره شوی چې ده غوښتل چې په دې کې د یو نه خپل لارښود یا استاد جوړ کړي. خو د دې جیمناسوپسټ چې کوم مشر و نو هغه خپلو ملګرو ته دا اجازه ورنه کړه چې څوک چې د سکندر مقدوني لارښودنه وکړي شي. خو په دې کې بیا یو کس چې هغه د سکندر سره ملګري کېږي د هغه نوم دی کیلانوس، او د کیلانوس خپل نوم چې و نو هغه سپین و، خو ده ته به یې کیلانوس ځکه وایي چې دی به د چا سره میلاوېده نو ده به ورته کلی کلی کول. او تاریخ پوهان دا خبره لیکي چې شاید دا د ننني وخت هرکلي، ځکه چې چا سره به دی میلاوېده نو ګریټینګ په توګه باندې به ده کلی کلی کول. نو دا کیلانوس چې دی نو دا دومره رسېدلی کس و چې سکندر دی د ځان سره روان کړی او دی بوځي او دی د سکندر سره خپل اخرې ورځې شپې تیري. دی سوسا ته راځي او په سوسا کې په ده باندې یو بیماري راځي، یو مرض پرې راځي، او دی دا غواړي چې په کلاره ژوند تېر کړي. خو دی ډېر زیات خراب شوی او دومره خراب شوی چې دی د ګرځېدو نه وتی. نو د سکندر پوځیانو به دی ځان سره په ډولو کې کړ. نو ده دا غوښتل چې دی خپل ژوند چې دی نو دا به دغه ځای باندې یعنې مطلب ځان په خپله باندې مړ کړي. سکندر دته ډېر ووایي چې یاره بس هر څنګه که به مونږ ډېر تکلیف وي خو تا به ګرځو او ځان مو وژنه. خو ده په سوسا کې دا خبره وکړه چې یاره زه ځان وژل خامخا غواړم، او ده د ځان د وژلو دپاره په دغې وخت کې ځان ژوندی په اور باندې سوځول خوښ کړو. او دغه شانتې سکندر مقدوني چې دی نو هغه هم ده ته په سرکاري پروټوکول کې یو غټ دغه راغونډ کړو، لرګي راغونډ کړو، دی ورته د سکندر پوځیانو په دغه کې بووستو، په هغې بالټي کې ورته بووستو یا په بالټلی کې ورته بووستو. او بیا دغلته کې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې کله دی سوځي نو دی د یو منټ لپاره راټول شوی هم نه دی، خو چې د سکندر د ټولو پوځ د ټولو نورو ملګرو ته
ده په مخه ښه ووي، خو سکندر ته یې وویل چې ما تا به په بابل کې یعنې د ننني وخت په عراق کې به ما تا میلاوي. په دغه وخت کې د ده دې خبرې ته د چا دومره خیال نه و، خو چې په عراق کې یا په بابل کې کله بیا سکندر مړ شو که نه، نو د دې سړي د دې کیلانوس یا د سپین خبرې ته بیا د خلکو ذهن لاړ چې یاره دې سړي چې کومه خبره کړې وه خو ډېره ټوله خبره وه. بل د سکندر د ده سره د سوځولو لپاره د تبرک دپاره یا د زیار دپاره د سرو زرو جامونه کېښودله او ورسره یې نورې ډېرې خزانې کېښودې، خو ده هغه جام چې دی او هغه خزانې هغه خپل شاګرد کو لیسیمیکس له ورکړه، او لیسیمیکس بیا وروسته د ټرانس یا د اناتولیا بادشاه شو. نو دا هغه خپل جامونه چې دي نو دا او هغه خزانې د سرو زرو هغه لیسیمیکس له ورکړی وي. ګنداره تهذیب کې ټوټل ګنداره آرټ چې دی نو دا په ټوله دنیا کې مشهور دی، او مشهور په دې دی چې د ګنداره تهذیب کې کومو خلکو به کوم آرټ کاو دې ته دنیا اوس هم ګوته په خوله ده. په هغه وخت کې دوی دومره ښکلې آرټس په جوړاو، دومره ښکلې مجسمه سازي کوله. نو د ګنداره آرټ نه پخواني هم زموږ سره د خړاپن د وختو څیزونه هم دلته کې شته او د دغې نه پخواني هم شته دی. زما خو دومره خیال دی چې لکه زه خو دا خبره کومه دا خلک ووایي په دې پلانکي ځای کې ډولو کنده ده، نو ډولو کنده خو ما ته د رامچندرجي د وختو ښکاري، د هغې وختو ځکه چې هغه وخت کې خلک چې کوم دی نو هغه دلته کې ځوان پاتې کېدل او دغې ته به یې هغه کوه د تبرک دپاره د هغه ویډینګ سرمنیز مې بي چې هغوی په دې غرونو کې تراشلي. څه خلک چې وي یاره وي دلته کې یو پیر تېرېده او ډولی وه او هغه وایي چې ما ته د ناوې مخ وښایه که نه، نو دا داسې خبرې خلک پسې جوړي. اوس د پیر سګار دی چې هغه چاته وي چې لکه ما ته د ناوې مخ وښایه، دا ناجایزه خبره ده. یو خو پردی ښځه و هغه د پردی ښځې د مخ سره سویمه وه، او بیا پیر به لکه یا داسې غټ ولي یا د خدای پاک دومره رسېدلی کس هغه به څنګه وي چې یاره ما ته د دې ناوې مخ وښایه. نو دا هسې دغه خبرې دي. خو زه د ګنداره تهذیب یا د ګنداره آرټ نه پخواني آرټ چې دی نو هغه زموږ سره دلته کې دا ډولو کنده او دا ناوې ګټه او دا نومونه چې تاسو واورئ او خلک چې وي یاره دغه لکه ډولو کنده ده، نو دا زموږ سره ما ته د ګنداره تهذیب نه هم ډېر پخوانی ښکاري. خو په ګنداره تهذیب کې زموږ سره رانی ګټ څومره غټ سپاټ دی زموږ په بونیر کې چې رانی ګټ باندې مشهور دی. دا د ګنداره تهذیب یا دا د کوشن بادشاه د وختو زموږ سره د ړومبی صدۍ د وختو دا زموږ سره دلته کې دي. ورسره که مونږ د دې نه اهم څیز بل ګورو زموږ سره په کوټ کې سټوپې څنګه چې سوات غاړې ته سټوپې دي نو زموږ دا د کړپې نه اپلې سیټ ته دا کوټ چې ورته وي یا د دغه ته مخامخ چې دی د کوټ دی بالکل د بانډې ته مخامخ چې د بانډې نه ښکاري نو دغه لکه پاس ټوپا او لکه دغه څیزونه وو که نه، خو دا خلک چې دی نو هغه بیا داسې په کلاره په څه وخت کې خلکو دغه ونړولې هغه پاتې نه شوې. دغه سټوپې چې دي نو دا زموږ سره د هغې وختونو دي. بیا د دې نه اهم څیز بونیر ریلیف. ګوره د بونیر ریلیفز داسې ګټې دي زموږ سره د ړومبی صدۍ د کوشن بادشاه د وختو چې هغه ګټې په بل ځای کې نشته، هغه ټولې د بونیر نه راغونډې شوي دي، د نانسېړ نه د کینګرګلی نه د بونیر د دې علاقو نه دا ګټې راغونډې شوي دي. دا یوه ګټه نه ده، ډېر شی ګټ دي او په دې ګټو باندې د هغې وخت ګوره په هغې کې بودیزم دغه شته، د بودایانو نښې نښانې پکې شته، هغې کې د ایرانیانو نښې نښانې شته، هغې کې د مختلف هغې کې د ژوند د مختلف هغې کې د هغوی د ملیټري دغه پکې شته چې دوی به جنګ څنګه دغه کوه. په هغې کې د بونیر ریلیف په ګټو کې د دوی میوزیک شته. د دې خلکو په هغه وخت کې کم څیزونه دلته کې استعمالو. د میډییشن طریقې دي پکې، د سیلف سیفټي کیسې دي پکې، په هغې کې د مورچه کې د کېناستو د مورچه بندۍ کیسې دي. دا ټولې کیسې چې دي نو دا زموږ سره په بونیر ریلیفز نومې ګټو کې شته او دغه ګټې چې دي نو دا د دنیا په مختلفو میوزیمز کې پراته دي. کومې په 1800 کې منتهي شوي دي، خو خواوشا دا زموږ سره د ړومبی صدۍ یا د دویمې صدۍ ګټې دي چې هغه منتقل شوي دي، دا نو زموږ په دې بونیر کې پرتې دي. نو زموږ بونیر چې دی دا په تاریخي لحاظ سره په لرغوني پښتونخوا کې هم دی یو ځانګړی مقام لرو او دا خاوره چې ده نو دا ډېره زیاته ویلیوبل یا ارزښت